السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زموږ د یوټیوب چینل نوم د آرټ افغان پرایویټ های سکول د مایکروسافټ وینډوز 10 شپږمه ورځ ده. تېره ورځ په نوټ پاډ پروګرام موږ خبرې وکړې او فایل منیو مو خلاصه کړله. را به شو نوټ پاډ به بیا خلاص کړو. رن کې به نوټ پاډ ولیکو، انټر به کړو، نوټ پاډ به خلاص شي. فایل منیو مو خلاصه کړه، ایډیټ ته به راشو. انډو څه کار کوي؟ انډو یعنې لغوه کوم کار دی چې آخر ځل په نوټ پاډ کې کړی وي، هغه که چېرې ډیلیټ کړی دی وي انډو ووهئ، یعنې کنټرول زیډ، نو هغه کار به بیرته درته لغوه کېږي. مثلا زه را به شم لږ متن به نوشته کړمه. که چېرې تاسې رن کې وین ورډ نوشته کړئ نو د ورډ پروګرام به خلاص شي. دا به خلاص شي. دلته به زه ډبل کلیک کړم او دلته به نوشته کړم چې مساوي رند. قوس خلاص، قوس خلاص، قوس بسته. دا متن زه غواړم چې ټول انتخاب کړم، کنټرول ای، کنټرول سی. دا به زه بیرته کلوز کړم او دلته به نوټ پاډ ته به راشم او دلته به کنټرول وي کړم. ښه، مثلا دغه ویډیو زه انتخابوم، ډبل کلیک پې وکړم انتخابېږي، یا همداسې راس چپ کلیک ونیسم داسې لاړ شم دې خوا انتخابېږي. خو اسانه طریقه یې چېرې ده کومه ده چې داسې ډبل کلیک پکې وکړم. مثلا دا زه ډیلیټ کوم، راس کلیک څه ورته وایم؟ ډیلیټ. ګوره دا مې ډیلیټ کړه. پښیمانه شوم، بیرته ایډیټ ته راځم. انډو، انډو یعنې لغوه یا کنټرول زیډ. ګوره ویډیو بیرته راغله. همدا کار مونږه دا زه ډیلیټ کړمه، کیبورډ نه هم تاسې ډیلیټ کولی شئ. له کوم ځای نه که تاسې دلته زه تاسو ته کیبورډ راولم، او اس کا کیبورډ مخفف ده. دا متن تاسې انتخاب که صحیح ده. دلته چې د ډیلیټ بټن ووهم، صحیح ده. نو چې کېږي ډیلیټ کېږي. دا به زه انتخاب کړم او زه ورته وایم چې ډیلیټ. وګورئ ډیلیټ شو. بیرته لغوه کنټرول زیډ سره، کنټرول زیډ. ګورئ بیرته راغی. یا د ډیلیټ په واسطه یا د بک سپیس په واسطه هم تاسې کار کولی شئ، ډیلیټولی شئ. یا دلته کلیک کړئ، ګورئ ایډیټ په واسطه هم تاسې کمولی شئ. را به شو کټ ته. کټ څه معنی؟ شارټکټ چې ده کنټرول ایکس. دا به زه دغه دغه پاورفول کلمه زه د ځای نه څه کار کوم؟ کټ. شارټکټ کنټرول ایکس. دې ځای نه کټ یعنې قیچي. دلته راغلم، بیرته دلته یې راولم. زه بیا څه کوم؟ پیسټ. هغه پاورفول کلمه ما له هغې ځای نه قیچي کړله، قطع کړله، دلته مې راوستله. دا چې کټ. شارټکټ کنټرول ایکس. کنټرول سی کاپي. مثلا دغه لوک ډبل کلیک مې کړ، انتخاب مې کړ، راغی به شم دلته چې کاپي. دلته غواړم چې دلته پیسټ شي. ګوره دغه لوک کلمه دلته هم ده، دلته هم ده. دا په هر پروګرام کې همدغه کټ کاپي او انډو دا کار کوي. یو شی ده، هم یې شارټکټ یې هم شی دی او هم یې کارکرد یو شی دی. ډیلیټ، ډیلیټ یې دغه ټو کلمه زه څه کار کوم؟ دلته راځم ډیلیټ کوم. وبښئ دغه ډیلیټ. دلته زه به انتخاب کړم او دلته به راشم چې ډیلیټ. ګورئ ډیلیټ شوله. شارټکټ یې هم ډیلیټ یعنې د ډیلیټ بټن ده په کیبورډ کې. فایند، فایند پیدا کول. که چیرې تاسې یو فایل وي مثلا 2000 صفحې اوسي، دې کې تاسې مثلا د کیپ لغات لټوئ یا د احمد، دلته به زه نوشته کړم علي. چې د علي دلته به بل هم چې نوشته کړم علي. که چیرې دا فایل یا خط تاسو 20 صفحې اوسي نو د علي نوم پیدا کول تاسو ته به ډېر سخت وي چې څه لټوئ. راسم دلته شارټکټ چې ده کنټرول اف. کنټرول اف ووهئ، چې ورته وایم چې ما ته چې پیدا کړه؟ علي پیدا کړه. ګوره فایند وستې درته دا یې ځکه نه پیدا کوي چې کلیک دلته ده او موږ ویل چې لاندې پیدا کړه. لاندې خو نه، اوس به دا کلیک اپ یعنې پورته نه پیدا کړه. ګوره یو علي دا ده، یو علي دا ده. نو په دې باندې پوه شوې؟ را به شو بل چې ده فایند نیکسټ. بیرته هماغه کار کوي، بل بعدي درته پیدا کوي. دلته زه کلیک کوم او څه ورته وایم؟ فایند نیکسټ. ګوره بیا ورته وایم چې فایند نیکسټ. ګوره بلې پیدا کړه. فایند نیکسټ هم
بل پیدا کوي، یعنی شی دی چې سرچ کړي جستجو کړي هغه. ریپلیس فایند نیکست شارټکټ شی ده F3 ده، او د فایند شی ده کنټرول F ده. کنټرول H څه کار کوي؟ ریپلیس دا ډیر کمال آپشن ده. مثلا یو فایل د تاسې 2-3 زره صفحې یا 1000 صفحې یا 20 صفحې دې کې علي نوم غواړئ چې دا خو اشتباه علي شوی، دا خو ولي وه، نو دلته به فایند کې به علي نوشته کوي او ریپلیس کې باید څه نوشته کوي؟ ولي نوشته کوي. څه نوشته کوي؟ ولي. نو که 2-3 زره دانې هم علي نوشته وي نو په یو ثانیه کې باید ټول درته علي په ولي واړوي. ګورئ فایند درته پیدا کوي او ریپلیس دا یو دانه علي په ولي تبدیلوي، او ریپلیس آل څه کار کوي؟ ټول څه چې کوم ځایو کې چې علي ټول به په ولي تبدیل کړي. ګورئ ریپلیس آل یو دلته و یو دلته و، نو په یو ثانیه کې ټول څه وکړه؟ علي په ولي تبدیل کړه. شارټکټ څه ده؟ کنټرول H. ګورئ شارټکټ څه ده؟ کنټرول H. دلته کنټرول H ووهئ راسان هماغه ریپلیس تاسو ته خلاصوي. ګوټو څه کار کوي؟ تلل. مثلا زما په څویم اول خط ته ځم، اول لاین ته ځم، دا به پاکه یو ولیکئ. ګورئ نو دا به چیرته بوځي؟ اول خط ته بوځي. ګورئ دلته کرسر دلته د ماوس علامه دلته ده. که چیرې غواړم چې دلته دریم خط ته دا کرسر دې ته کرسر وایي، را به شمه چیرته؟ ګوټو ته ورته وایم چې ما دریم خط ته بوځه. دا څه ګټه لري؟ که چیرې مثلا یو فایل مثلا 2-3 زره صفحې اوسي او تاسو غواړئ چې 2000 خط ته لاړ شئ، نو دې ځای نه به ګوټو ته لاړ شئ. شارټکټ یې کنټرول G. ګورئ کنټرول G. سلیکټ آل کنټرول A. دا ټول انتخابوي. څه لپاره انتخابوي؟ غواړئ چې ټول ډیلیټ کړئ، نو دلته به چیرته راشئ؟ چیرته؟ ډیلیټ. بیرته پښیمانه شئ چیرته؟ انډو. کنټرول A. F5 څه کار کوي؟ که چیرې دلته تاسو غواړئ تاریخ اضافه کړئ، د نن ورځې تاریخ اضافه کړئ په یو فایل کې، نو ډیټ اینډ ټایم شارټکټ څه ده؟ F5. ګورئ راغی. دا و د ایډیټ ویډیو. را به شو فارمټ ته. دا زه ټول ډیلیټ کړم، تاسو بیا پرې پوهیږئ. ګوره زه یو توری پریس نیسم، ګورئ دا خط ځي، دا کله دا یو خط خلاصیږي، ګوره هیڅ خلاصیږي نه، هماسې روان ده. روان ته ګوره متوجه شئ، دغه یو خط هماسې په ادامه روان ده، هیڅ خلاصیږي نه، یا که خلاصیږي خو ډیر اوږد خط راځي. زه به ورته وایم چې وډراپ نه، دا خط چې خلاص شه ته دې ځای خلاص کړه بل خط ته راشه. ګوره اوس بیا پریس ونیسم، ګورئ دا خط چې خلاصیږي بل خط شروع کیږي، او مخکې څه رقم و؟ اما یو خط همداسې په ابتدا د همه خط روان و، بل خط ته به نه راته. فارمټ څه کار کوي؟ فارمټ کې فونټ څه کار کوي؟ فونټ څه معنی؟ خط ته مثلا غواړئ چې دا ټول بل ډیزاین واخلي. ګورئ دا ډیزاین ده، وکېږه ګوره بل ډیزاین واخیسته. راشو مثلا که چیرې دا خط غواړو چې لږ ډبل اوسي، ګوره دلته نمونه یې شته، ګوره نور هم لږ ډبل شو. دا د خط ډیزاین دی. او که غواړئ چې مثلا اندازه یې زیاته شي، ګورئ 2 و دا خط ګوره توري څومره غټ غټ شوله. دا د فونټ نومونه کېدله. دا هم بعضې نمونې دي دلته داسې نور انتخابولی شئ. ګوره زه دا انتخاب کوم، ګوره دې ډیزاین شو. او که زه لیکنه وکړم بیا به سم صحیح تاسې پوه شئ. ګورئ I love Afghanistan. ګورئ څه رقم ډیزاین یې واخیسته. دا له کوم ځای نه کېده؟ فونټ. را به شو ویو ته. ویو سټاټس بار. سټاټس بار څه کار کوي؟ دغه سټاټس بار تا ته ښیي چې ګوره یو فعلا یو خط ته او اول خط کې دغه درته وښیي، دا معلومات ونه ښیي. ګوره کلیک ایسته کوي، ګوره نه ښیي. بیرته راشئ. هیلپ. که چیرې مثلا د ورد نوټ پاډ پروګرام نه تاسې کوم مرسته غواړئ، نو هیلپ ته تللی شئ، کومک مرسته. او اباوت نوټ پاډ، که چیرې دغه نوټ پاډ په اړه ته غواړئ چې معلومات لاسته راوړئ، ګورئ مایکروسافټ وینډوز پکې انسټال ده، دغه ورژن یې ده، دا مایکروسافټ 2015 کې دا جوړ شوی ده. بس داسې بعضې معلومات دي. دا و د نن ورځې درس په دې هیله چې زده یې کړئ، او هیله کوم چې دا زما چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښې ویډیوګانې درس تاسو سره شریک کړم زه.